موږ د پکتیکا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ اړوند د جعفر ستر کلي ته روان یو. پر دې لاره دا ډیره موده خبریالان نه دي تللي او د دې کلي ژوند تر ډیره د کامرې له سترګې پناه دی. د پکتیکا ولایت له مرکز کرنې څخه د دغه غځېدلي سړک له کنډو کپر څخه دا هم معلومیږي چې په دې ځای کې بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. سیمې ته په نږدې کېدو سره ماشومان هم زموږ په لیدو د خپلو کورونو پر لور منډې وهي او خبریال، کامرا او حتی موټر ورته نالیدلي شیان ښکاري. د پکتیکا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ اړوند د جعفر ستر کلي اوسیدونکي وایي چې په تیرو څو لسیزو کې ورته کار نه دی شوی او اوس مهال د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخ دي او روغتیایي خدمات چې د ولسونو له بنسټیزو حقونو څخه شمیرل کیږي بې برخې دي. بنده دا ډاکټران نسته، پکې مثال دا شمسي بیا نسته، واوري یخ زحمت تکلیف موټر نه لرو، بل شی نه لرو چې ولاړ شو چې شو ولاړ. د ولسوالۍ ځایي چارواکي هم د روغتیا په برخه کې دا تشه مني او وایي چې ډیری سیمې یې په روغتیایي برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. مشکلات د روغتیا په باب کې بیخي زیات لري. د جانخیل په ولسوالۍ کې دغه کلینیک چې دا ډیر کم ده او د خلکو هیڅ ستونزه نه ده حل شوې. بیا هم له دغه خلک انتقالیږي خیرکوټ ته، په خیرکوټ کې په شفاخانه کې بستر نه وي، جای نه وي، له هغه ځای انتقالیږي ولایت ته، د ولایت بیا انتقالیږي پسې غزني ته. د دوی په خبره په سیمه کې د یو شمیر مؤسساتو له لوري د 100 کلیو د روغتون لپاره دغه جوړه شوې ودانۍ له رغېدو وروسته همداسې تړلې پاته او روغتیایي خدمتونه پکې نه ترسره کیږي. هغه کلینیک خو 98% جوړ ده، 2% پاته ده او مهم شیان یې شمسي دي او 20 بستر لري، سل په سال کې سرای لري او انجینران یې تللي دي، هغه ورپوی بانک جهاني کې باندې دي، هغه لاسته نه ورسېږي چې کار پرې وکړي او د صحت عامې په بخش کې خو نه تر اوسه ډاکټر راغلی ده، نه یوه مؤسسه راغلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې روغتیایي خدمات ژر تر ژره پیل کړي تر څو خلک په دې برخه کې له شته ستونزو څخه خلاص شي. په 98 کې شروع شوې وه، فعاله شوې ده، بعد له دغه چې د حکومت سره غسو اوس یو شی هم رسګي نشته، ورته غی پاته ده. ډېر کلي دي له دغه کې له خیرکوټ له جانخیل رادور تر واسخه په ټول ورته انتظار دي چې جوړ شي او فعاله شي. حکومت ته دا غواړو چې دغه راجوړ کړي او دا خلک نه وي دربدر او دا ټول نه وي جانخیل کرنې ته رایي، ټول دغه ته انتظار. د پکتیکا ولایتي چارواکي بیا وایي چې هڅه کوي د جانخیلو ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیل کړي او په دې برخه کې له مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. ټول ولسوالیو ته تللي هم یو او د راتلونکي لپاره هم پوره پلان لرو چې انشاءالله موږ له روغتیایي مؤسسو سره هم خبره شریکه کړې ده، له وزارت سره هم خبره شریکه کړې ده. وزیر صاحب دې لپاره ښه په هوډ کې ده چې خدمت وکړي او زموږ د روغتیا ریاست په دې هکله باندې ښه مثبت قدم اوچت کړی ده او راتلونکي لپاره امید لرم چې انشاءالله موږ به داسې هم ونه لرو چې هلته یو څوک د صحت په هکله باندې یو جدي ستونزه ولري. د یادونې وړ ده چې د پکتیکا ولایت د دې سیمې په څیر په افغانستان کې لا هم دې ته ورته نورې داسې سیمې شته چې خلک یې له هر ډول لومړنیو امکاناتو څخه بې برخې دي.